سلامونه نیکی هیله احترامات ملګرو. نن زما د لپاره ډیره سخته ورځ ده، هغه ځکه چې په کوم ځای کې انسان وخت تیر کړي، ملګري انډیوالان تعلق هغه څه جوړ شي، دا غځای نه مخخر اغستل انسان له ډیر زیات زور ورکوي. نو تاریخ چې کم دی وم تاریخ دی 11 بجې دی غالبا سحر. نو زما بازار ته وزم کم خلکو سره چې کلونه تیر کړه د هغوی نه مخخې او اخنی بخنی. نو زه د هغې دپاره چې د هغوی نه مخخې راولم او بیا انشاءالله الله تعالی دې هر څه په خیر سره وکړي. ګاډي ول سره رابطې روانې دي چې نن د خیر سره ګاډي شو، نو سبا به ګاډي راځي انشاءالله. سبا به بیا لوډ کوو د خیره او اټلیست چې دغه ورځ نیمه په کلي پاتې شوه په تاڼه کې. باقي الله تعالی دې پکې مخ ته خیر واچوي. خانو ملګرو بازار ته تللیو د هغه خلکو سره، د هغه مشرانو سره، همزولو سره، کشرانو سره مخخې مو کړئ، کوم چې تاسو یقین وکړئ چې زړم جړل خو ځانونه کنټرول کړي. څه وکړو؟ پیښه د الله د طرف نه او پوهېږم چې ډېر خلک به خفه وي او چې څومره هم زمونږ کتونکي دي، چې څومره هم د چا زړه زمونږ سره دردېږي، الله مو راته تل ښه د باد لره بریالي اوسئ. مونږ هم په دعاګانو کې یاد ساتئ، مونږ به تاسو په دعاګانو کې یاد ساتو تر څو دا سفر په خیر سره وشي. الله تعالی هر څه په خیر سره ترسره کړي. زمونږ دپاره هغه نوی ژوند چې کوم دی هغه رنګین شي او د خوشحالو ډک شي. ستاسو ټول نه مې هیله ده چې سپیشل دعاګانې راته چې په هر ځای کې کوئ. نو ان شاء الله د سوشل میډیا د لارې به لینک یو ځای به یو تر څو پورې چې په وس کې وه ستاسو سره به په سوشل میډیا خپل لینک هغه تړاو برقرار ساتو. نو نور را سره الفاظ نشته دی،
ګورو چې مخ ته څه کېږي. ګاډي ته معاینه کړې ده چې ګاډي راشي. نور چې څه هم کېږي ټول مې چې څنګه مخکې در سره د کیمرې تر سترګې شیر کړي، اوس به هم کوشش کوم چې برقرار یې وساتم. او ستاسو مینه زموږ په زړونو کې ځای لري. الله مو راته ښاد باد لره، ژوندي اوسئ. مینه او مننه. الله فامان.